د شپې مونځ الله ته د نزدېکت سبب دی. د شپې مونځ الله ته د نزدېکت سبب دی. امام ترمذي یو حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. الله سبحانه وتعالی چې خپل بنده ته ډېر نږدې کېږي نو هغه د شپې په د اخرنۍ برخه کې الله نږدې شي څه ته؟ بنده ته. أقرب ما يكون الرب من العبد فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو که په دغه ټیم کې ته الله یادولی شي نو یاد یې که. نو په دغه ټیم کې به الله څنګه یادوي؟ تهجد به کوي. د شپې په دې برخه کې په دې اخرنۍ برخه کې الله بنده ته ډېر زیات نږدې، نو چې ته دغه ټیم کې راپاسې او د الله نه څه وغواړې نو نه یې به درکوي. چې دومره نږدې او ته ورته ودرېږي او ته ورته فریاد وکړي او ته ورته وژاړې، مسلې به درې نه حل کوي. چی شو هغه خلک چې هغوی په سندرو باندې او په حرامو کتو باندې شپې تېروي. الله اکبر. هسې ګوره ډېره د شرم او ډېره د حیا خبره ده. یعنی الله بنده ته څوم نږدې شوی او دی لګیا په فیسبوک کې سندرې ګوري او دی لګیا په ټي وي کې ډمتوب ګوري او دی لګیا مجلس په کنځلو او په فحش خبرو کې تېر کړي او یا دی اوده پروت. دا اوده یو د ټولو نه کمه ده، ګناهګار خو نه دی که نه، خو بیا هم دا اوده داسې چې پروت یعنې بیا هم د سوچ خبره ده. الله ورته رانږدې شوی دی او دی بې پروا اوده پروت دی. نه لکه دومره خو وکړه پاسې یو دوه رکاته خو وکړه که یو دوه رکاته وکړه الله نه خو څه وغواړه. اووم فضیلت یاد که څوک چې د شپې تهجد کوي الله به له په دنیا او په آخرت کې عزت ورکوي. څوک چې د شپې تهجد کوي الله به ورله په دنیا او آخرت کې عزت ورکوي. د سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی، ډېر خوندور حدیث دی. امام حاکم راوړی دی او سند حسن درجه کې دی. ګوره د حدیث ته غوږ کېږدئ. سهل رضی الله عنه وی جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل لاغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وتوی یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم. وسوره د جبريل نصیحتونو ته، د جبريل خبرو ته، دا د جبريل علیه السلام خبرې دي. ښه د هغه چا خبرې دي چې هغه د وحي راوړی د اسمانونو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هغه خبرې دي. د هغه په ملایکو کې د هغه ملک خبرې دي چې الله د هغه تزکیه او تذکره او صفت کړی په قرآن کې. وی یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم عش ما شئت فإنک میت. څومره ژوند چې تېر که خو یاد یې ساته چې مرې به. دا اوس لویه د نصیحت جمله ده. په دې باندې مکمل څو ګنټې بیانونه کېدی شي په دې یو جمله باندې. عش ما شئت فإنک میت. تېروه چې څومره ژوند تېروه یې تېروه خو یاد یې ساته چې مرې به. دا زما ستا دپاره ګوره لوی نصیحت دی. په دې مه دوکه کېږه چې زه ژوندی یم او جو پلانی یې مړ شو. یاره هی ځوانۍ کې مړ شو. یاره موږ زر ده ووایو. اوس دې نږدې ورځو کې ډېر خلک مړه شو. ډېر خلک به دې پښتنو کې مړه شو. دا خبرونه چلېږي پلاني ځای کې مړ شو، پلاني ځای کې مړ شو. نو بس در کوم چې ژوندي دا وایه ته وګوره یاره ته وګوره یاره به دقې خبرې او دې ته سوچ نه ځي چې زم داسې یم
زم داسې یم مطلب یعنې زم داسې انسان یم عش ما شئت فإنک میت څومره ژوند چې تیرې تیرې کا خو مري به دا زه چې دا خبرې کومه یو ورځ به زم نه یم دا منبر دا ځای دا اواز دا هر څه به ختم عش ما شئت فإنک میت دا کوم چې دا بیان اوري یا حاضرین دي یا ییني ټولو ته دا وایم عش ما شئت فإنک میت تېروه چې څومره ژوند تېری خو یاد یې ساته چې مري به الله ته به مخامخ کېږي بیا ورته څه وایي جبریل علیه السلام واحبب من شئت فإنک مفارقه او چې له چا سره محبت کې کوئ خو یاد ساته چې یو ورځ به ته جدا کېږي د چا سره چې محبت کې کوئ خو یو ورځ به ته جدا کېږي لازم به ته یو ورځ جدا کېږي معنی دا دې کې دنه نصیحتونه پراته دي لکه اولنۍ جمله کې دا نصیحت دی چې ژوند تېروه څومره چې تېری خو مړ کېږي به نو بیا دا ژوند داسې تېر کړئ چې سبا له پې پښیمانه نه یې هسې خو به مرې نو دې دویمه کې دا نصیحت دی چې محبت چا سره کې وی کا لازم به ته جدا کېږي نو بیا د هغه چا سره محبت وکړه چې په هغې ځله الله ثواب درکړي جدا کېږي خو به ته زمونږ دا ملګري زمونږ دا وروڼه یو بل سره مونږ کینو دا ښکلی وخت تېر کړو دا خپل خپلوان د یو بل سره راجمع شي او دا خوشحالیانې پکې او دا خنداګانې پکې او یو ورځ پکې اعلان وشي هغه یو پکې څه شي هغه لاړ شي واحبب من شئت فإنک مفارق مونږ ته خپل ملګري یاد دي ما ته څو ملګري یاد دي د دې درسونو د دې بیانونو ډېر قدرمن خواږه خواږه ملګري چې هغه به په دې درسونو کې موږ سره کېناستو زموږ ملګري موږ سره محبت و د الله د رضا دپاره نن هغه د خاورو لاندې پراته دي واحبب ما شئت فإنک مفارق د هغوی زموږ سره محبت و هغوی زموږ نه جدا شو موږ د هغوی نه جدا شو یو ورځ به موږ خپلو کې جدا شو دې بچو سره د محبت ته کوو سره محبت یو ورځ به ته جدا کېږي دې ښځې سره د محبت ته کوو سره محبت دې نه به جدا کېږي دې مور پلار سره د محبت ته دوی نه به هم یو ورځ جدا شي دې ملګرو سره دوی نه به هم جدا شي دوی به د نه هم جدا شي همیشه دپاره نه دا هر څه نو بیا وایي واعمل ما شئت فإنک مجزی به جبریل علیه السلام وی او کوه چې کوم عمل کې کوئ خو یاد ساته چې د دقه عمل بدله به درته میلاویږي دا ډېر عظیم نصیحت دی که نه ډېر عظیم نصیحت دی کوه چې څه کې کوه لکه هغه کله نه کله سړی چې غوسه ورته کې نه شي لکه ته چاته نصیحت کوې که نه چې یاره ښه عمل کوه او نیک عمله شه او ښه عمل کوه او نیک عمله شه او بیا غوسه شوي هغه یې نه مني څه مړه کوه چې څه کې کوه اخرت کې به پته ولګي نو دې کې ډېر لوی نصیحت دی کوه چې څه کې کوه الله درته د جهنم لاره هم واضحه کړې ده د جنت هم واضحه ده پیغمبران یې رالیږلي دي کتابونه یې رالیږلي دي علما شتي په هره ژبه کې حق پرست په هر وخت کې تیر شوي دي او اوس هم شتي هغوی دین بیانوي نو چې هر څه واضح دي بیا کوه چې څه کې کوه څه ماشوم خو نه په دنیا باندې ښه پوهېږي په ریال او په ډالر او په روپۍ ښه پوهېږي په مسافرو ښه پوهېږي په مزدورۍ ښه پوهېږي ولې په دې دین کې باید داسې کمزوری شي نو کوه چې څه کې کوه او د هغې بدله به درته میلاویږي نو څو خبرې کړي جبریل درې کمې کوي عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به یو سړی وایي چې تا دا حدیث شروع کړی څه دپاره و موږ دې دپاره شروع کړی اووم فضیلت څه و عزت به الله په دنیا او په آخرت کې درکوي چې تهجد کې
د حدیث کې شتي که نه واوره حدیث مخکې شتي بیا ورته ووایي یا محمد ای محمده شرف المؤمن قیامه باللیل د مؤمن عزت دا دی چې دی د شپې تهجد کوي د مؤمن عزت څه دی چې د شپې تهجد کوي وعزه استغناؤه عن الناس او د مؤمن دغه شرف و عزت دې کې دی چې دی د خلکو نظام بې پروا کړي د خلکو نظام بې پروا کولو مطلب دا نه چې د خلکو نظام بې پروا کړه د خلکو سره چې څه دي د هغې نظام بې پروا کړه نو عزتمند دی کوم سړی چې سنهر غونته کېږي که نه او د چا ګاډي ته پسخېږي او د بل بنګلې ته پسخېږي او د بل ځمکې ته پسخېږي او د هغه جایداد ته دی عمر له ذلیله یا دې مالدارانو ته کیني پسې خیال هم کړی که نه هسې خو نه کیني پسې خو د هغوی د مال ته پسخېږي ضرورت دی که نه نو دې کله به یو ته کیني پسې او کله به بل ته او دی چې خان دی او دی چې ملک ته عزتمني دی ذلیله خو چې څومره ته د خلکو سره چې څه دي د دې نه بې پروا یې دومره به ستاسې عزت به یې ډېر د آدم دا بچی ډېر عجیبه دی که نه د اکثرو دا صفت دی د اکثرو زه ټول نه یم اکثر ویم او لږ نه یم ډېر ویم ټول خو نه یم ځکه چې ټول داسې نه دي او لږ نه یم ځکه چې ډېرو کې دا صفت دی چې د څه ضرورت ورته بیان کو او څه دې ترې وغوښتو نو د ده په نظر کې به څه شي سپک به شي حالانکې د یو بل سره مرسته کول د یو بل سره منډه وال په دې باندې خو الله تیزي ورکړې ده پیغمبر پې تیزي ورکړې ده خو دې بعضو ته به څه شي د هغوی دا مزاج دی سپک به شي او خفه کېږي د نه څه چې ته وغواړې او الله هغه ذات ته چې ته نه غواړې نو خفه کېږي نو ځکه دې حدیث کې دا دي چې وعزو استغناء عن الناس اتم فضیلت بل والا څوک چې د شپې تهجد کوي نو طبیعت یې د ورځې مزېداري او سینه یې پراخه وي نفس یې خوشحاله وي دا ټولې خبرې پکې دننه دي په دې کوم دلیل دی صاحب زموږ څه ذکر کول نه درې غوټې چې ورکړي بارک الله فیک درې غوټې حدیث د بخاري او د مسلم چې کله دا سړی وده شي نو شیطان یې په سر باندې څو غوټې ورکړي درې او په هره غوټه باندې څه وایي عليك ليل طويل بارك الله فيك عليك ليل طويل فرقد اوږده شپه پرته ده سمله لکه سمله ولې راپاسي نو که دی راپاسي او ذکر ووایي د خوب نه راپاسېدو ذکر نو څه وشي یو غوټه کولی شي چې اودس وکړي چاردام وکړي بله غوټه کولی شي چې مونځ وکړي درېیمه غوټه کولی شي دا اوس تهجد له راپاسېد که الله یاد کو غوټه کولی شوه اودس یې وکړو بله غوټه کولی شوه تهجد مونځ یې وکړو درېیمه غوټه هم کولی شوه فاصبح نشیطا طیب النفس نو په ده باندې به سحر په داسې حال کې راشي چې نفس به یې خوشحاله وي نفس به یې تازه وي او بل نشیط به وي چست به وي چاق به وي سستی به پکې نه وي نارستي به پکې نه وي دا تهجد فضیلت شو او دا حقیقي غوټې دي صحیح خبره دا ده چې حقیقي غوټې دي دا ځکه چې یو حدیث کې داسې واضح راځي امام ابن ماجه راوړی دی یعقد الشیطان على قافیة رأس احدکم باللیل بحبل فیه 3 عقد په پړي کې 3 غوټې ورکړي تاسو دا کوډګر جادوګران به لیدلي که نه غوټې ورکوي او بیا به یې کې چوف کوي او خپلې منترې وایي دقې شان غوټې دی ورکوي 3 غوټې د سر په دې خوا کې ورکړي او بیا په هر یو باندې دقه منتر وایي چې اوده شه اوده شه ډېر اوږده شپه ده ډېره اوږده شپه ده لکه مور چې بچی اوده کوي که نه ورته وایي اوده شه اوده شه څومره ښه ماشوم ده اوده شه اوده شه اوده شه
ته شان د شیطان د 3 غوټې ورکړي او په هره غوټه باندې بیا دخلیږي اوږده شه اوږده شپله اوږده شه اوږده شپله. هلته بل حدیث هم موږ ویلی د عبدالله بن مسعود ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه، کوم سړی چې د شپې رپانسي د تاجورو ته اوږده پروت و سهاره پورې، نو شیطان د ده په غوږونو کې مچاجې کړي دي. نو په دې کې دننه دا بل فضیلت هم شو ځه لکه د اتم کې دننه حساب کا چې شیطان به دې په غوږونو کې مچاجې نه کوي. نهم فضیلت والا څوک چې د شپې تهجد کوي الله ورسره محبت کوي، خو دا ډېر لوی فضیلت دی، معمولي فضیلت دی که لوی؟ ډېر لوی فضیلت دی. څوک چې د شپې تهجد کوي الله ورسره محبت کوي. امام بیهقي روایت راوړی په الاسماء والصفات کې، ابو الدرداء رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی 3 خلق دي چې الله ورسره محبت کوي، 3 قسمه خلق دي الله ورسره محبت کوي او الله چې هغوی ته وګوري خاندي ورته. یو یې پکې ذکر کړی دی، دا موږ 3 نه ذکر کوو، یو به ذکر کوو. والذي له امرأة حسنا، او هغه سړی چې د هغه ښایسته ښځی، هغه سړی چې د هغه ښایسته ښځی، وفراش لین حسن، او ډېره مزېداره پسته طلایي. نو ښځه یې ښایسته ده او طلایي څه ده؟ پسته ده. فیقوم من اللیل، دی بیا هم د شپې تهجدو ته پاسي، فیذرو شهوته، نو هغه خپل شهوت هم پرېږدي، خپله طلایي هم پرېږدي، هغه ښایسته ځای هم پرېږدي، هغه ښایسته زنانه هم پرېږدي. الله وی فیذکرني ویناجیني، وی راپاڅېدلی دی ما یادوي، زما سره جرګه کوي. ولو شاء رقدا، الله دا خاندي ورته، ګوري او خاندي ورته. وایي که ده غوښتی دی به وده شوی وی، خو په ما دومره مین دی چې هغه هر څه یې پرېښودي دی او ما ته ولاړ دی. بل اوس ما ده ووایي که نه، صحابي یوه واقعه ما ته اوس بیان کړې وه، راغی وی یا رسول الله الله په کومه خبره خاندي؟ هغه دا کوشش و چې الله وخاندي، الله ما سره محبت وکړي. اوس دا واضحه دلیل په دې خبره چې څوک د شپې تهجد کوي الله ورسره محبت هم کوي، الله ورته خاندي هم، او ته بیا هم د دې نه غافله شي، نو څومره لوی بدبخته به یې. لسم فضیلت والا د شپې تهجد کول د فتنو نه د بچ کېدو لار ده. د څه لار ده؟ د فتنو نه د بچ کېدو لار ده. حدیث کې راځي د ام سلمه رضی الله عنها روایت ته امام بخاري راوړی، واستيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة فزعا، یو شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوب نه راپاڅېد او ډېر ګبراو و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېد او څه و؟ ګبراو، ډېر ګبراو. او دی وی سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن. سبحان الله وی نن شپه الله څه ناشنا رحمتونه را نازل کړي دي او څه ناشنا فتنې نازلې کړي. فتنې هم راکوزي شوي دنیا ته، ورسره رحمتونه. من یوقظ صواحب الحجرات، دا کوټو والا به څوک راپاڅي؟ کوټو والا مراد څوک؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې، یعنی ام سلمه ته وایي یا خوا کې چې ته کومه بیبي دی ته چې لاړه شه دا کوټو والا راپاڅوه. لکی یصلین، چې مونځ وکړي. اوس سوال دا دی د دې خبرې څه مطلب شو چې فتنې نازلې شوي دي او رحمت نازل شو، کوټو والا به څوک راپاڅي؟
بارک الله فیک. دا کوټو والا به څوک راپاسي چې مونځو کې عبادت وکړي نو په دې رحمت کې به کوم رحمتونه چې د شپې نازل شوي دي په دننۍ شپه کې نننۍ شپه کې په دې کې به ورته برخه میلاو شي او کمې فتنې چې راکوزي شوي دي د هغې نه به په امان شي. نو څوک چې تهجد کوي الله یې د فتنو نه ساتي. څومره لوی فضیلت دی. خصوصا د نن سبا په دور کې فتنې څومره ډېرې شوي دي. که هغه فتنه د شبهاتو ده او که فتنه د شهواتو ده، هره فتنه په زور او شور سره روانه ده. نو په دې د فتنو په دې چپو کې د بچ کېدو یوه لار هغه دا ده چې یو سړی د شپې تهجد کوي، ځکه چې د شپې رحمتونه هم راورېږي فتنې هم نازلېږي. او ته تهجد وکړې او دا ووایې په دې دعا کې چې یا الله نن شپه چې کوم رحمتونه راورېږي نو ما له پکې لویه برخه راکړه، او یا الله نن شپه چې کومې فتنې دنیا ته راکوزي شوي یا ځمکې ته راکوزي شوي یا الله زما نه یې لرې ساته او ما ته یې لرې ساته. نو په څومره لویه کامیابۍ باندې کامیاب شو. څو فضیلته شو؟ لس. یولسم فضیلت والا، یولسم فضیلت دا دی چې کم سړی د شپې تهجد کوي رب العالمین د ده تذکره د ملایکو په مخ کې کوي. څه فضیلت دی؟ کم سړی چې د شپې تهجد کوي الله یې تذکره ملایکو په مخ کې کوي. اسې معمولي غټ سړی په دنیا کې چې ستا نوم ووالي ته څومره خوشحاله او که دینداره شخصیت او ته دینداره ستا ورسره محبت او ستا نوم ووالي ته څومره خوشحاله. بیا سم خیال دی چې الله ستا نوم والي او د چا په مخ کې والي؟ ملایکو په مخ کې. الله اکبر. دا معمولي خبره څومره غټه خبره ده. عرش والا عرش والا ستا نوم والي. ابوالعز ما په دې باندې خبره کړې وه، تاسو ته به یاد دی، تفصیلي بحث ما په دې کړی و چې څه عجیبه خلک دي هغه چې الله د هغوی نومونه والي په اسمانونو کې. حدیث کې راځي، په دې به ته دلیل وښایو. عبدالله بن مسعود وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ګوره دې حدیث ته زړه به دې ټوپونه ووایي د خوشحالۍ نه، خو په شرط دی چې عمل پرې وکړي. هسې په څه خوشحالېږي لکه یو سړي ډډه لګولې ده او ته ورته د شپې تهجد چې څوک کوي الله یې تذکره کوي په اسمانونو کې. سبحان الله سبحان الله. دا خو ډېر اوچت نعمت دی، دا خو ډېر حقیقي نه کوم نو هسې خوشحالېږم ورته. هسې څه ته خوشحالېږي ویې کړه نو دا نعمت به راته میلاو شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عجب ربنا من رجلین، الله تعجب وکړو د څو کسانو نه، دوه نه. اولنی څوک دی؟ موږ هم دا یو ذکر کوزه چې خبره ډېره نه اوږدېږي، کوم چې زموږ مقصد دی. رجل ثار عن وطائه ولحافه، یو سړی دی الله چې ورته وکتو تعجب یې وکړو. یو پکې هغه دی چې د خپلې طلایي نه او د خپلې بسترې نه راپاڅېدلی دی. من بین اهله و حبه، د خپل کور والو د منځ نه راپاڅېدلی دی، د هغه خلکو د منځ نه راپاڅېدلی چا سره چې محبت دی. الی صلاته، څه ته راپاڅېدلی؟ مانځه ته. دا کوم مونځ دی؟ تهجد دی. نو الله څه وایي ګوره، یا ملائکتي، ای زما ملایکو، انظروا الى عبدي، زما د عجیبه بنده ته وګورئ. که الله ملایکو ته وایي زما د بنده ته وګورئ کنه. ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه واهله الى صلاته. وګورئ ورته خپله طلایي پرېښودې ده، خپله بسترې پرېښودې ده، د خپل کور والو د منځ نه د هغه چا سره چې محبت کوي د هغوی د منځ نه راپاڅېدلی دی، ما ته ولاړ دی.
مونځ کوي. ولې مونځ کوي؟ رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ولې؟ وایي دې هغه څه چې ما سره دي د هغې امید ساتي. څه شی دی؟ جنت دی. او هغه څه چې ما سره دي د هغې نه یېرېږي. څه شی دی؟ جهنم دی. یعنې د جهنم د یېرې نه او د جنت د امید نه، د جنت امید د لاسه او د جهنم د یېرې د لاسه دی ولاړ دی. دا حدیث امام احمد راوړی. نو فضیلت دی حدیث کې ښه واضحه دی چې څوک د شپې تهجد کوي نو څه الله یې د ملایکو په مجلس کې تذکره کوي. نو کوم ځای کې دي هغه ځوانان چې د شپې تهجد به شروع کړي؟ کوم ځای کې دي هغه مؤمنان چې دا غواړي چې الله زموږ نوم په اسمانونو کې واخلي؟ کوم ځای کې دي هغه ځوانان چې دا غواړي چې الله زموږ تذکره په هغه اوچتو مجالسو کې وکړي؟ او اوس ښه ښایسته موقع ده. دا موضوع ما چې وکتو ما ډېره مناسبه ده، ځکه چې د روژې دا مبارکه میاشت ده او په دې میاشت کې زموږ سره ښه ښایسته موقع ده د تهجدو، د تراوو، د دعاګانو، د اذکارو ښایسته موقع ده. نو د دې موقع نه فایده واخلئ او چې الله هم تذکره وکړي په اسمانونو کې، د دې دپاره محنت او کوشش وکړئ. 12 فضیلت بل والا، کم سړی چې د شپې تهجد کوي جنت ته به ننوځي په سلامتیا سره. جنت ته به ننوځي سلامتیا سره. دې کې یو روایت واوره، امام ترمذي راوړی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه، عبدالله ابن سلام پیژنئ؟ یهودو مشر عالم و دی مخکې. هغه وایي لما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینة انجفل الناس الیه. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، وی د خلکو منډې کړې د هغه طرف ته ټول ورغلو او بس د هر طرف نه دا آواز کېدو قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. هم مدینه کې وی ځای په ځای د عباس شعر پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. فجئت في الناس لانظر الیه. عبدالله بن سلام وی زم رالم د څو کسانو سره چې د پیغمبر وینما. فلما استثبت وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی چې کله مې ښه د نږدې نه د ده دا مخ ولیدو، دا وګورئ سبحان الله. وی کله چې د خلکو په دې منځ کې ولاړم خو نږدې ورغلم چې دا سړی نږدې نه وینم. وی چې ښه د نږدې نه مې ولیدو نو عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب. وی ما چې دې مخ ته وکتو ما په زړه کې وي چې دا د دروغجن سړي مخ نشي کېدی. دروغجن سړی داسې نه وي. الله یو سړي د فراست هم ورکړی که نه، پوهېږي. ته یو سړی د مخ نه هم معلومولی شي چې یاره دا سړی دروغ وویله نه ښکاري. کله 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 خلک وایي که نه، بله ته یاره ده به دروغ به ویلي، نه نه مړ ویل هغه مخ د دروغجنو نه علامات په مخ راښکاره کېږي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ویل هغه مخ خو داسې و لکه د 14مې سپوږمۍ، د نور او د ایمان او د هر څه نه ډک. وی وکان اول شیء تکلم به، اولنۍ خبره هغه دا وکړه. اوس دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی نو دا مدینه ټوله ګډه وډه ده، دا خلک یې جدا جدا دي که نه یو دي؟ ټول جدا جدا دي، ټول ګډوډ دي. نو دوی ته یو ناشنا طریقه ښیي چې اوس دوی یو ځای شي. نو ډایري کې دا نصیحت وکړو ایها الناس، ای خلکو افشو السلام، سلام چې څومره خورولی شي خورې کوي. ولې؟ مینه محبت ورسره ډېرېږي.
نو چې مینه محبت د دوی ډیر شي نو یو بل سره به ورورولي مضبوطه شي. افشو السلام، خور کوي دا سلام، خور یې کوي او دا فایده یې ده کوي هر وخت سلام اچول مستحب دی. صرف یو حال دی چې څوک اودس ماتې ته ناسي، نور که ډوډۍ خوري، که مونځ کوي، که تلاوت کوي، که درس کوي، که هر څه کوي، سلام پې اچولی شي. واطعموا الطعام، او خوراک ورکوي خلکو ته. دویم نصیحت یې دا وکړو، خلکو ته خوراک ورکوي، په دې سره ورورولي مضبوطه شي. حدیث کې عام ویلي دا نه دي چې غریبانو له ورکوي، نو دې کې دنه ټول رالو غریب لم خوراک